لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې دا راځي چې تاسو به مسواک وهئ او په مسواک کې ستاسو دپاره 10 فایدې پیغمبر علیه السلام لیکلي دي چې سړی د اوداسۍ ابتدا دا په مسواک باندې کوي او پر خپله خوله باندې مسواک وایي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. یوه فایده دا ده چې د دې په ذریعه باندې الله تعالی د انسان د خولې صفایي راولي. د دې په ذریعه باندې الله تعالی د خولې بدبویي او د خولې خرابي ختموي. او دویمه فایده دا ده چې دا د الله تعالی د رضا سبب ګرځي. الله تعالی د دې عمل په خاطر د انسان سره راضي کیږي. او دریمه فایده دا ده چې دا د ملایکو د خوشحالۍ ذریعه ده چې کومې ملایکې د انسان د حفاظت لپاره راځي یا د کومې ملایکو د انسان سره نږدې زندگی تیریږي نو هغې د هغه بنده سره ډېرې خوشحاله وي چې د کوم بنده د خولې بوی نه راځي او د هغې د خولې صفایي په مسواک باندې راغلي. او څلورمه فایده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په دې سره د سترګو رڼا زیاتیږي او په دې سره د غاښونو صفاوالی راځي، د غاښونو ټینګوالی راځي او د دې په ذریعه باندې انسان د وورۍ د بیمارۍ څخه خلاصیږي او د دې په ذریعه باندې په دې وورۍ کې ډېر ټینګوالی او مضبوطوالی راځي. نو دا ټوله فایدې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسواک په ذریعه باندې بیان کړي دي. او د مسواک په ذریعه باندې د انسان هاضمي قوت الله تعالی مضبوطه کوي. د مسواک په ذریعه باندې الله تعالی د انسان بلغم ختموي او د مسواک په ذریعه باندې الله تعالی د انسان د لمنځونو ثواب دوچنده کوي. او لسمه فایده پیغمبر علیه السلام دا لیکلې ده چې د مسواک په ذریعه باندې الله تعالی د انسان د خولې خوشبویي زیاتوي. او خوله او ژبه دا چې کله خوشبویه سي دا د الله تعالی د تلاوت لار ده چې د دې څخه د قرآن کریم تلاوت راوځي او د دې څخه ملایکې هغه تلاوت پورته کوي. نو ما درته ویل د اوداسه مقصد خو صفایي ده، لیکن صفائی کچیرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه باندې سي بیا په هغې کې ډېر نورانیت راځي، بیا په هغې کې ډېر برکت راځي او بیا په هغې کې الله تعالی د عباداتو ثواب انسان ته وردوچنده کوي. حضرت حسان ابن عطیه هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت را نقل کوي. وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې اودس د انسان دا د ایمان حصه ده او مسواک په زندگی کې وهل دا بیا د اوداسه حصه ده. او پیغمبر علیه السلام به موږ ته ویل لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاة. که زما پر امت باندې سختی نه راتللی، زما امت په مشقت کې نه راتللی، نو ما به بیا دې امتیانو ته د لمانځه په هر اوداسه کې مسواک واجب ګرځولی وی چې پر تاسو باندې د مسواک وهل واجب دي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر مهربان ذات، هغې همیشه زندگی په دې کې تېره کړه چې زما د امت سره الله تعالی څنګه اساني وکړي. نو د هغې د اسانۍ په خاطر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه خپل امت ته د هر اوداسه په وخت کې د مسواک حکم نه کوم. ورنه حضرت حسان ابن عطیه وایي چې کوم مونځ سړی 2 رکعته په مسواک باندې وکړي، یعنې دا معنا په اوداسه کې مسواک وکړي، د هغې څه وروسته بیا لمونځ وکړي، الله تعالی دې 2 رکعته ته در هغه 80 رکعتو ډېر فضیلت ورکوي چې هغې په داسې اوداسه باندې سوي چې په هغې اودس کې انسان مسواک نه. نو د مسواک 2 رکعته لمونځ او بغیر د مسواک څخه 80 رکعته لمونځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې 2 رکعتو لمانځو ته لمانځه ته پر هغې 80 رکعته لمانځه باندې ډېر فضیلت ورکړی دی. زه دا وایم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اوداسه طریقه چې سړی خپله کړي نو هغې کې نورانیت ډېر راځي. د هغې د اوداسه طریقه دا وه چې د هغې د اودس ابتدا به د سواک څخه کېدله.